توحیده بچې چې ډیوټۍ راځي نو د بجلۍ دا بیل دی دا د سره جمع کړه سبا پکې اخرنۍ ورځ ده. د حاجي دا بیل تاسو دې ورځې ته پرېښی او په دې کور کې تاسو ته یوازې زه ښکارمه ته به څه چل کوې تا به داخل کړی و که نه بچې ته ولې خبره په ځان باندې بده لګې ته خو هسې هم ډیوټۍ له ځې نه نو په بین کې به دا بیل جمع کړې که نه. حاجي زه یې نشم جمع کولی او تاسو خو په کور کې هسې هم ناست یې د کور دا کار روزګار خو کوئ که نه هسې هم ریټیر شوې څه چل به کوې لاړم درنه. ایبه نایکه خفه کېږه مه دا واړه دي او د دوی سره خلک ګزاره کړي. عمرانه د خلکو په مخ کې به دی ما بېعزته کړي. نایکه رالې نایکه دا بیګ راکړه. او رالمه دا راته ووایه چې تا څه پخ کړي دي راوړه راله شابه وږې شوې ما. نایکه ما کور ګوټ په ګوټ وکتو هېڅ شی میلاو نه شو. نایکه ما هېڅ شی هم نه دی پخ کړی. الکه تا اوسه پولیس څه پخ کړي نه دي زه خو ډیپټۍ له تللی وم او اوس رالمه سم وږې شوې یم او ولې په کور کې څه نه و زما هغې پلار کور ته څه سودا نه ده راوړې. مشر نایک سودا نه ده راوړی او هغه په خپلې کمره کې ارام کړي او ستاسو نه د پلار ډېر زیات خفه دی د خدای دپاره چې د خپل پلار سره لږ ناکام کوي. دا څه وخت شو مړه دی هر ټایم خفه وي د ځان له کار کتل دی. جانه راواخله دا څه میین دي او لږ پکې کباب شوي دي او روټۍ تیاره کړه د حاجي راپاڅوه چې زما سره یو ځای روټۍ وخوري. نایکه روټۍ خو به زه تیاره کړمه خو ستا د پلار طبیعت ډېر زیات خراب دی او هغه دننه اوده دی. د حاجي وختي راسېدلی ولېږه چې په خپله یې خوالې لاړ شمه. د حاجي ما ویل روټۍ تیاره ده راځئ چې روټۍ وخورو او ما وی د واسف دوکاندار تاسو ته پیسې دي او د واسف خو ما ته لږې روپۍ وې سبا نه بله چې دا پنشن والمه بیا به له زه روپۍ ورکړم. نه د حاجي د واسف هغه پیسې تاسو مه ورکوئ هغه ما ورکړي دی او د حاجي دا بیل مې داخلي کړی دی دا مو ورکوئ. حاجي تاسو چې دا بیل داخل نه کو او دا سودا خو چې نه راوړه تاسو سره پیسې نه وي تاسو ما ته ولې د پیسو نه وي. ستا نه چېرته مخکې ما پیسې غوښتې دي چې اوس ته نه زه پیسې وغواړم. د حاجي تاسو زموږ نه پیسې نه دي غوښتي مونږ ټول عمر ستاسو نه پیسې غوښتې دي او تاسو زموږ هر خواهش پوره کړی دی. د حاجي چې ستاسو څومره پیسو ته ضرورت دی نو مونږ ته وایې زه به تا نه پیسې درکوم د حاجي چې ستا څومره پیسې پکار دي د حاجي نو ته ما ته وایه د حاجي زموږ د هر خواهش پوره کړی ما ته د پیسو وایه ما له د خدمت موقع راکړه د حاجي ما له د خدمت موقع راکړه. بچیا ایوه ټیک ته صحیح ده بیا دپاره چې پاته د زشي ضرورت دی تا ته به بیا وایم. د حاجي بیا دپاره به زه هم خیال کومه چې ستاسو څه ته ضرورت وي د خپل هندې به زه تاسو له هغه هېڅ در کومه. د حاجي ته خو زما جنت یې